د کفایت شاه باچا په جنازه کې داسې سو شو چې ټولې ډیر زیات خفه کړل. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو له سره تر اخره پورې وګورئ. که زموږ چینل باندې نه وي نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو، د کفایت شاه باچا د مرګ اوازې خلک ډیر زیات خفه کړل، خو د کفایت شاه باچا د جنازې په وخت کې داسې څه وشول چې ټولې بیخي ډیر زیات خفه کړل. هغه دا چې ټول خلک خبر دي چې د کفایت شاه باچا کورنۍ دشمني وه چې د هغې د وجې دشمنانو هغه وویشتو. هغه یې په ډزو باندې وویشتو او ویې وژلو. خو چې کله یې جنازه وه نو دشمنانو یې غوښتل چې په جنازه کې د کفایت شاه باچا یو ورور هم ووژني او خپل بدل پوره کړي. خو د کلي انتظامي مخنیوی وکړو او هغه خلک په تېښته کې کامیاب شول. دوستانو، که وګورو پښتانه په دشمنو کې ډیر زیات اخته دي او ډیر زیات په دشمنو کې لګیا دي. د دې ټولو نه غټه وجه دا ده چې پښتانه په وړې وړې خبره هم ټوپک راخلي او په ډزې حل کوي. خو په دې کې ډیرې زیاتې پښتنې ښځې بغیر خاوند شي، ډیر زیات ماشومان پکې یتیمانان شي او د ډیرو زیاتو ښځو پکې زامن مړه شي. نو که موږ د یو منټ صبر وکړو نو د ټول عمر کامیابي به موږ حاصله کړو. الله تعالی دې نور ټول خلک هم د دشمنۍ نه وساتي او موږ دې هم د دشمنۍ نه وساتي. په کمنټ کې آمین ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.